د پښتونخوا د مشهور او نوموړي شاعر منیر بونیری په کور باندې پولیسو چاپه وهلې ده. دا خبر څومره حقیقت لري او څومره دروغ او په دې اړه باندې منیر بونیری څه وایي، دا معلومات را سره ټول په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. قدرمنو دوستانو، د پرون راهیسې په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو باندې دا پوسټونه او خبرونه خپریږي چې د پښتونخوا د مشهور شاعر منیر بونیری په کور باندې پولیسو چاپه وهلې ده او هغه ځان سره بوتلې دی او ډیرو خلکو خو لا دا هم ویلي دي چې موږ د پولیسو د دغه عمل په سختو ټکو کې غندنه کوو. دوستانو، موږ غوښتل چې په دې اړه باندې د منیر بونیری سره تماس ونیسو او د هغه نه معلومات وکړو، خو هغه په خپله په ټولنیزو رسنیو باندې د دې خبر سپیناوی کړی دی او ویلي دی چې زما په کور باندې هیڅ پولیسو چاپه نه ده وهلې او زه روغ جوړ په خپل کور کې صحیح سلامت یم. هغه په دغه ویډیويي پیغام کې په خپلو مینوالو او په پښتنو باندې غږ کړی دی چې زما په نوم باندې د اکاونټونه نه جوړوي او د هغې نه دې داسې څه مواد نه خپروي چې هغه ما پورې هیڅ اړه ونه لري. هغه وویل چې زما همدا یو اکاونټ دی او یو مې په فیسبوک کې پیج دی چې زه د هغې نه تصویرونه، شعرونه او خپل د شعرونو ویډیوګانې خپروم. د دې نه علاوه په ټویټر، انسټاګرام او یا بله کومه رسنۍ باندې زما اکاونټ نشته دی. دغه ټول اکاونټونه جعلي دي او هر څوک چې دغه اکاونټونو نه هر څه خپروي او شیر کوي نو هغه ما پورې هیڅ اړه نه لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زه یو ځل بیا ټولو پښتنو ته وایم چې زما په نوم باندې چا اکاونټونه جوړ کړي وي، که هغه په انسټاګرام کې وي، ټویټر کې وي او یا په بله کومه رسنۍ کې وي، نو مهرباني دې وکړي دغه اکاونټونه د خپلو نامو ته واړوي او بیا یې چې څه خوښه وي د هغې نه دې خپروي، خو زما په نوم باندې دې داسې څه مواد نه خپروي چې هغه ما پورې هیڅ اړه ونه لري. نو قدرمنو دوستانو، دا د منیر بونیری په اړه حقیقت چې تاسو سره مشارک کړ چې هغه ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی او نه هغه پولیسو بوتلی دی، هغه په خپل کور کې روغ رمټ او صحیح سلامت دی. نو تاسو هم مهرباني وکړئ داسې خبرونه مه خپروئ چې په هغې باندې د یو چا زړه ته تکلیف ورسیږي. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره شیر کړئ چې دا خبر تر هر چا ورسیږي او بیا څوک دغسې دروغ خبرونه خپاره نه کړي. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په الله مسپارم. د خدای په امان.